چې په کومه شپه باندې سبا مو د درس اراده وه او ما ماسخوتن صحیح بخاري راواخیسته او کېناستلم او دا کتاب مې وغوړاوه. نو د کتاب د غوړېدو په دوران کې دا خپل باطن ته مې کتلي او دې کتاب ته مې کتلي چې خدایه دا بخاري ما خپل ذوق نه و، طالبان باعث را باندې چې دوره دلته کوو او بل طرف ته نه ځو. مال دا بخاري و زموږ دا کم عمر، زموږ دا کم استعداد او زموږ دا کمه مطالعه، دا کم فهم، دا او د دې کتاب حق ادا کول او پوره کول دا خو ډېر سخت ګران کار دی. دا به کم سر ته موږ ورسوو. په دې فکر کې اندېښمن وم چې دا اوس زه یو شی خو به وکړو، طالبانو ته به وایو سره څه شی، څنګه خبرې به کوې سبا، درس و تدریس طریقه او طرز و منهج به سره څه شی وي. تاسو د رب العالمین په ذات یقین وکړئ. هغه د شیخ صاحب مبارک فیض و برکت درته وایم، د الله په ذات یقین وکړئ. دغسې یو کیفیت مې محسوس کا لکه یو ځای کې چې یو توره تیاره وي په یو کوټه کې او برق تللی وي او یو ناڅاپه څوک بټن ووایي او یا برق راشي او په دې کوټه کې سره یو ناڅاپه رڼا شي. ما د خپل باطن ته کتلې او د کم استعداد ته مې کتلې او دا بخاري مې همدغسې مخې ته پروت هلته لاندې یو کرایم کور په هغې کې پراته وو. لکه د انسان په باطن کې چې داسې یو پړق شي دا سینه کې داسې یوه رڼا شوه. د الله په ذات یقین وکړي د بخاري ته چې مې کتل یو سر مې ورته راړو، من مې ورته راړو، اخر مې ورته راړو. داسې ما محسوسوله چې دغه بخاري ما پرون د حضرت شیخ صاحب نه ویلی. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شیخ صاحب مبارک. دا زموږ کمال نه و، دا د دې نسبت فیض و برکت و، دا دغه مبارک برکت و. بل ورځ مفتي صاحب راغلی و، د طالبانو به لیدلی د کویټې نه، مفتي صاحب عبدالباسط نومېږي. که تاسو د حضرت شیخ صاحب هغه د مناظرې رساله لیدلې وي په هغې کې هغه بره طرف ته چې دی حوالې دي په قلم لیکلی شوي دي، هغه د دې عبدالباسط صاحب په لاس لیکلی شوي. ډېر با استعداد انسان دی، ډېر با استعداد سړی دی. شیخ صاحب مبارک ته هم ډېر ګران و. نو بیا ماسپښین ډوډۍ خوړله. نو ما ته ویل چې کتاب مې کته اثر سنن مې طالبانو ته درس کوو. د امام مالک صاحب مذهب راغی، وایي ځان سره مې فکر کوو چې د امام مالک صاحب طرز و منهج خو دغه دی چې هغه درس کوي، یو مسله ذکر کوي، نو هغه مسله د هغه حدیث نه هغه استدلال کوي او هغه مذهب وي. وایي دې باب کې بس داسې سودایي پروت وم چې خو اوس دې ځای کې اوس د امام مالک صاحب مذهب کوم یو دی او دا مستدل د امام مالک صاحب کوم یو دی، د کوم حدیث نه استدلال کړی دی. بس کته بره مې کتلې را کتلې وایي دې وخت کې کتاب ته ناست وم، خوب را باندې راغی. وایي څنګه مې سترګې پټې شو، ګورم حضرت شیخ صاحب مبارک راته وایي چې دغه را روان حدیث د امام مالک صاحب مستدل دی که دا چې کوم درته په دې باب کې را روان دی دا د امام مالک صاحب مستدل دی او د دغه حدیث نه استدلال یې کړی. نو په دغه اساس و بنیاد باندې مولوي صاحبانو دا علم تنها مهارت او تنها پوهه نه ده، علم سلسله د فیض ده، علم سلسله د برکت ده، د استادانو نظر، د هغې شفقت، د هغې ترحم، د هغې قدرداني، دا چې انسان سره شامل حال وي نو رب العالمین انسان ته اسباب برابروي. او بیا مغه و مولوي صاحبانو دا خبرې په دې درته نه کوم چې الله دې ما د کبر نه وساتي او نه مې کبر عادت دی او نه مې کبرجن سړی خوښېږي. اول کال زموږ درس د بخاري و، په اول کال. نو بیا دلته د خلکو سره ګنګوسې شروع کړلې چې دا اوس اول کال دی. طالبانو ته به طالبان به موږ ته راغله چې څوک به دورې ته راغلې دوی ورته نصیحتونه کول چې مزه یو خیر دی، یا پوهېږي یا نه پوهېږي او تکمله یې نه ده درس کړي، کتابونه یې نه دي درس کړي، بیا چې دی دورې ته دومره زر راورسېده بخاري یې اخیستی ده فلان و فلان و فلان. نو دې شیانو بیا دې ټکي ته مجبوره کړو چې دې میډیا ته هم ګوتې واچولې. د اول کال د بخاري درس چې موږ کوم کړی دی تر کومه ځایه پورې هغه الحمدلله ټول په دې صفحاتو کې موجود وه. د تېر کال درسونه مو کړي په صفحاتو کې موجود وو، د بل کال درسونه مو کړي دي په صفحاتو کې موجود وو. مولوي صاحبانو اورېدلي. دا آسان کار نه دی، دا ډېر سخت کار دی. نوی کتاب درس کول شاګرد ته دا ډېر سخت کار دی. بیا میډیا ته دغې نشرول دا ډېر سخت کار دی، اسانه کار نه دی. او بیا موږ غوندې خلکو ته په میډیا باندې درس، نو دا خو ډېر سخت کار ځکه دی. تاسو که پامي په رب یقین وکړئ که نه هغه فیسبوکونو د صفحاتو کې چې کله عکسونه هم خوارې شي نو خلک دې ته هم ګوري چې تو درېږه دا پښې سره کم دي، پینسې سره کم دي، ټیټې دي، جګې دي، تو درې پټکې سره کم ده، دا لاسې سره کم دی. یو وخت کې موږ درس کوو دا فیسبوک دا موبایل چې مخامخ لګېدلی سړي ته داسې چې دی لګولی نو دې کې دا ښي لاس ښي ښکاري او چپ لاس ښي ښکاري او ښي لاس پکې چپ ښکاري. نو موږ درس کوو نو ما دا پیاله راواخیستله په ښي لاس باندې نو نام یې څکله نو لاندې سمدست متصل ورته لیکلي ووایي مولایي ته دې وګوره او پیالې ته دې وګوره چې په چپ لاس دې نیولی.